په میلیونونو کسان درښیم چې همدغه دوی د خپلو هیلو په اړه له یو بل سره خبرې کوي، رویا بافي کوي، د هیلو او موخو په اړه فکر کوي، ځینې وخت انګیزه هم ترلاسه کوي. خو له دغې میلیونونو کسانو څومره کسان خپلو هیلو ته رسېږي او خپل اهداف ترلاسه کوي؟ تر اوسه مې فکر کړی په میلیاردونو کسان هیله کوي، په میلیونونو کسان هیلو ته د رسېدو کوښښ هم کوي، خو په ټوله نړۍ کې فقط څو زره کسان له هغه میلیاردونو او بالاخره میلیونونو کسانو فقط څو زره کسان خپلو هیلو ته رسېږي او خپل اهداف ترلاسه کوي. له میلیاردونو کسانو یوازې څو زره کسان. دا ولې؟ هغه میلیاردونه کسان چې و یوازې هیله یې درلوده، یوازې هیله درلودل مو هیڅ ځای ته نشي رسولی. هغه میلیونونه کسان چې و چې هم یې هیله درلوده هم یې کوښښ کوه، دوی بیا ولې ونه رسېدل؟ دوی بیا ولې نه رسېږي؟ ځکه دلته بریا ته د رسېدو اصول یوازې تر دې پورې نه دي محدود چې ته بس هیله ولره، هدف ولره او کوښښ وکړه بس ته رسېږي. نه، خبره په څنګه کوښښ کولو کې ده. کوښښ باید دوامداره وي، حتی هغه وخت چې ته مات شوی وې، ناهیلی وې، د نورو د خندا وړ وې، حوصله ونه لرې او ټولو پخوانیو دوستانو او عزیزانو پرېښی وې، یوازې یې پرېښی وې، د رواني اړخه سرګردان او متزلزل وې، پیسې او کاروبار دې له لاسه ورکړي وي، له هر اړخه صفر وې. په ټوله نړۍ کې هغه زرګونه کسان چې بریالي شوي په دغه ډول وختونو کې پاتې نه دي راغلي، په دغه ډول وختونو کې نه دي تسلیم شوي. هغه میلیاردونه کسان چې یوازې هیله درلوده هغه دې مرحلې ته اصلا را رسېږي نه، ځکه دغه مرحله د هیلې او کوښښ مرحله ده. هغوی چې هیله لري او کوښښ کوي بالاخره له دغې مرحلې سره مخ کېږي. په دغه مرحله کې هغه میلیونونه کسان چې په اړه مو یې وویل چې هم هیله لري هم کوښښ کوي، په دغه مرحله کې داسې تویېږي لکه د مني پاڼې، لکه د خزان پاڼې. مثلا دوی هیله لري او مطابق د خپلو هیلو یو کار پیل کړی وي، کار یې له ماتې سره مخ شي، نور له ویرې د بیا راپورته کېدو جرأت نه لري، دوی تسلیم شي، دوی مات شي، د دوی په ذهن کې هغه جمله ډېره راڅرخي چې خلک به څه وایي، او یا هم د بیا راپورته کېدو لپاره 100 او 1000 نورې پلمې راوړي. مثلا پیسې نه لرم، زمینه نه ده مساعده، شرایط هغسې نه دي لکه و چې، یا 100 او 1000 داسې نورې پلمې. خو هغه لږ کسان چې بریالي کېږي او همدغه مراحل په ډېره حوصله سره طی کوي، هغه اتلان دي چې که څه هم اوس لوېدلي او مات شوي، خو په عین حال کې د بیا راپورته کېدو لپاره هم کوښښ کوي. دوی ویره حتی پېژني نه د خلکو پروا کوي چې ته دوی به څه وایي، نه نورې پلمې راوړي او نه فرصت ته په تمه کښېني چې فرصت برابر شي. ځانونو ته په خپله فرصتونه جوړوي. د هیلو په اړه خبرې کول ډېر خوند کوي، سړي ته ښه حس ورکوي، سړی خوشحاله کوي. خو یو څه به درته ووایم، د دې خبرو هیڅ نه جوړېږي. موږ باید خبرې ونه کړو، بلکې باید دغه هیلو ته د رسېدو لپاره دوامداره کوښښ وکړو. که غواړئ د دغه ګوته پشمار بریالیو خلکو له ډلې شئ، یوه هیله درڅخه کوم، هغه دا چې د هیلو په اړه مو له خلکو سره هیڅ خبرې مه کوئ، حتی دا خلک که ستا نږدې دوستان هم وي، ځکه هغه څه چې خلک یې نشي درک کولی ریشخند پرې وهي، هغه مسخره کوي. څه چې ته غواړې دوی نشي درک کولی، دوی ته د درک وړ نه ده، نو د خبرو پر ځای عمل وکړه. دوی پرېږده چې یوه ورځ ستا د بریا غږ له دوی سره خبرې وکړي. سختې ورځې تلپاتې نه وي، که څه هم ژوند ته دې راننوځي، خو تر هغه در سره پاتې کېږي چې تا ته درس درکړي. کله چې تا په بشپړ ډول آماده وویني، بېرته دې له ژونده وځي. که د خلکو په خبرو پسې ګرځئ، د نورو په تایید خوښېږي او په نه تاییدولو یې خفه کېږي، او په داسې لار روان یې چې در ټولو خلکو ته هم د تایید وړ وي، نو ته د همدوی له ډلې خو هېڅ امکان نه لري چې ته د بریالی شي، یا د هغه ګوتو پشمار خلکو په ډله کې شامل شي چې دوی بریالي شوي. نو ښه دا ده چې نورو ته د ځان ثابتولو لپاره هېڅ کوښښ ونه کړئ. بیا هم وایم، پرېږده چې یوه ورځ د بریا غږ هغه ټول خلک را خبر کړي چې ستا لاره یې سمه نه ګڼله، ته یې په غلطه لار روان ګڼلې. ته د هغې ورځ په اړه فکر